खैबर बाड़ा ज़री ट्रेनिंग सेंटर की द की PRIISP प्रोजेक्ट जैतून और बागबानी प्रानस्ता शवे दा په دستوره کې د ټولو ډایریکټر جنرال په خپلو پروجیکټونو رڼا اچولې ده. د ضلع خیبر ډایریکټر ضیاء الاسلام داوړ په پروجیکټونو بریفینګ ورکړی دی. دستوري ته په وینا کې پروجیکټ ورلد بینک سیکرټري محمد طاهر خان، د زراعت صوبایي وزیر میجر ریټایرډ محمد سجاد خټک، د زراعت سیکرټري محمد جاوید مروت، د صوبایي اسمبلی غړو او نورو ویل چې د ترقیاتي منصوبو تکمیه کې به ځنډ او د کار په معیار په حصہ قسمه سمجھوتا نه کیږي. د زرعي پیداوار سیوا کولو په ارز به بهتره حکمت عملی اختیارول شي. دوی ویل چې د ورلد بینک په مرسته چې واکینګ ټینل، ورټیکل فارمینګ او کچن گارډن کې څومره کروندګرو فارمونه جمع کړي وو، په دې کورندازۍ کې شوي او د کومو خوشنصیبو کروندګرو نومونه چې راوتلي هغوی ته یې مبارکي ورکړې ده. د ضلع خیبر د زراعت ډایریکټر ضیاء الاسلام داوړ ویل په ضلع خیبر کې د زراعت ترقی د هغې اولنۍ ترجیح ده. دا ویل دی پروجیکټ سره به نه یوازې د چې زراعت به جدیده طریقه وده عمومي، بلکې کروندګرو ته به ورسره زر مبادله هم ترلاسه شي. او ان شاء الله تعالی د دې پروګرام دا 8 ساله پروګرام دی او موږ د 8 سال چې کوم بریک اپ دا هغه کې فرست ایئر ولا چې کوم انیشیټیو انن شروع شوه او ان شاء الله تعالی देखिए सोलर कंपोनेंट की देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हम देखिए वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन हम देखिए एक्सटेंशन एक्टिविटीज और देखिए रिसर्च वाला फैसिलिटीज होती रिसर्च फैसिलिटीज मतलब मुझे जात को स्कूल लगा चाहिए खैबर से लेके कम रहा के रिसर्च रिकमेंडेशन की मुझे अगर अपन जात हो जो कतरे जात पोटेंशियल दी मुझे वर्ल्ड चारा एक्सप्लाइट په کروندګرو د زیتونو باغونو لپاره بوټي هم تقسیم کړل شول. په دستوره کې د ضلع خیبر د زیتونو باغونو نه ترلاسه شوي تیل میلمنو ته د ډالۍ په توګه وړاندې کړي شول. ذاکر افریدي، وحدت نیوز باړه، ضلع خیبر.